شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. د بیټک ټي وي ډېرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یمه او د تیر په څیر څنګه چې مونږ او زمونږ ټول ملګري دغه هڅه کوي چې وخت په وخت د دې پښتون وطن هغه ځلانده فکرونه او هغه سوچونه هغه خلکو سره کینو، هغه لوی خلک ځان خواته راولو یا مونږ هغوی خواته ورشو او د هغوی سره د کار خبرې، د هغوی د ژوند او د جدوجهد خبرې، د هغوی د تجربې په بنیاد باندې دغه خپلو پښتنو سره، ځوانانو سره او دغه ځوان کول سره په خصوصي توګه شریک کو او هغوی د خپل ژوند دپاره د خپل لار جوړه کی، دغه تګلار ځان ته برابر کی. نن هم مونږ سره ډیره د خوشبختۍ موقع ده چې د پښتونخوا وطن هغه نه ستړی کیدونکی مبارز سیاستدان سلیم خان ایډوکیټ مونږ سره د بیټک ټي وي په دفتر کې موجود دی. د هغوی ډیره زیاته شکریه هم ادا کوو. هغوی مونږ له وخت راکوي، وخت په وخت بیا مونږ له دغه اعزاز مونږ ته حاصلیږي. د هغوی سره به څو خبرې د خپلو پښتنو شاعرانو ادیبانو په باره کې کوو، د خپل پښتو ادب باره کې کوو او یا چې د هغوی په ذهن کې کمې خاطرې چې د هغوی یادي یاداشتونه یي هغه به تاسو سره شریکو. نو تاسو او ډیر قدرمن سلیم خان ایډوکیټ. غنی بابا د تیرې پیړۍ ډیر لوی نابغه او ډیر لوی جینیس په پښتنو کې تیر شوی دی. اسه خداغه دا پیژنګلوم چې هغه د ستر باچا خان بابا ډیر نیازبین زوی او زما چونکه د ډیر سټوډنټ لایف نه طالب علمۍ د زمانې نه غنی خان بابا سره ماته د ناستې او څخه تلو راتلو ډېرې موقعې میلاو شوي دي او دا زه ویاړ کوم په دې خبره چې زه هغه په نوم باندې پیژندم او موږ ورڅخه تلوم. د هغې یو داسې خاطره در سره شریکوم نن چې غنی خان بابا دا د کال 1900 خبره ده چې په پېښور پوهنتون کې پښتون سټوډنټس فیډریشن د یونیورسيټي سټوډنټس یونین الیکشن په لومړني ځل باندې وګټلو او صفدر خان د پیرپای هغه زمونږ صدر شو او ورسره ټول کابینټ چې کوم دی دا پښتون سټوډنټ فیډریشن سویپ کوي ګټل. نو د هغې بیا د سوګند د دستوري خبره وه چې د دې یونیورسيټي سټوډنټس یونین د انسټالیشن سیریمني یا د سوګند دستوره دې له به څوک راولو. نو خان عبدالولي خان او زمونږ د نیپ نیشنل پارټۍ ټول قیادت په حیدرآباد ټریبیونل کې کېدو او په هغه وخت کې میرمن نسیم ولی خان د ولی خان په غیر حاضرۍ کې چې حالات ډیر خراب شو نو بیا هغه میدان ته راووته. نو د پښتون سټوډنټ فیډریشن چې کوم صوبایي کمیټي وه هغه یې کېناستېدل، زه هم د هغې ممبر وم. په هغې کې دا فیصله کېده چې یاره دې انسټالیشن ته غني خان راولو او که بیګم نسیم ولی خان راولو. په دې د ډېر مشورې نه بعد دا خبر وشوه چې غني بابا به د سوګند دستوري له به غني بابا راځي. نو په دغه حواله باندې موږ غني بابا ته سوال جواب وکړو چې موږ یونیورسټۍ نه به راځو او تاسو ته به دعوت درکوو. نو هغه مخکې نه زموږ په انتظار وو. موږ د یونیورسټۍ ته په هغه وخت د فورډ ویګنې به چلېدې دا سپینې. نو موږ درې څلور ویګنې وکړې. په هغې کې د یونیورسټۍ ټول کابینټ او د پښتون سټوډنټ فیډریشن د هغه وخت مشران ملګري زه هم پکې وم. موږ لاړو مامن ناړۍ ته د غني بابا کور ته. چې څنګه ورسېدو نو غني بابا په هغه وخت کې په صحت باندې هم ډېر ښه او سپین لوی لوی ویښتې وو، برېت یې مزیدار او د خانتا څادر یې ځان نه تاو کړی او زموږ استقبال ته د خپلې حجرې په ګیټ کې ولاړو. موږ یې ټول کینو چې لاړو په چمن کې کټونه اچولي وو، د کټونو د پاسې څادرونه اچولي وو، بالښتونه یې اچولي وو او موږ یې کینولو او بیا سره د دوه درېو نوکرانو کور ته روان شو. چې کور ته لاړو نو نوکران ورپسې وو او په مجموع کې پراټې، الوا، کیکونه، بسکټې، سرکړي چرګان دا هر څه راوړل په میزونو باندې د کټونو په منځ کې کېښودل، پیالې او دا څیزونه ګیلاسونه پرې د مخکې نه پراته وو. نو چې دا هر څه یې کېښودل نو موږ ته دغه شو یا لکانو وی ما کړه لکه د حضرت ابوبکر صدیق چې سونو هغه مې هر څه تاسو له راړی اوس تاسو چې کوم دی نو راځئ او دا چای په خپله وڅښئ. نو موږ بس په سیلف سروس باندې وشو، پراټې مو خوړې، الواګانې مو خوړې چې چای مو وڅښله. نو بیا زموږ ملګري الله پاک دې وبخښي، هغه وخت کې سټوډنټ و فرماندین بشخالي، پروفیسر فرماندین بشخالي
هغه مشر په من کې په عمر مشر نو هغه د ټولو کابینټ چې کوم زمون کابینټ شو د چې دا جی صدر دی دا سیکریټری دی دا نائب صدر دی دا جنرال سیکریټری دی بیا به کې نمبر راغی چې دا جی کلچرل سیکریټری دی ثقافتي سیکریټری دی نو غری خان داسې په کرسۍ کې ناست نو چې دا کلچرل سیکریټری دی انو په شا باندې لاړو یې خاندل وی پښتانه په کلچر څه کوي پښتانه خو د کلچر ډیر زیات دشمنان دي د خپل کلچر وی پښتانه دشمنان دي په ټوله دنیا کې نو فرماندین بشخالی سپتنه تاسو کوي خان دا ولې څنګه ودا داسي چې د هر کام کلچر او کلچر او ثقافت چې جوړي نو دا د کام د هنر خوندان کسبګری جوړي او تاسو پښتانو ته وګورئ چې د پښتنو په ټولنه کې د ټولو نه اوخيار سړی چې نو دا جولا دی ځکه چې هغه د پومبي ګل راوشو کو هغه شوي کو هغه تنستک او په کډای ته زمون بربند وجود له جامې جوړ کړي نو پښتانه وایي چې جولا ډیر زیات کمکل دی جولا څه کمکل توپ کار کړي وی تاسو وګورئ چې کوم کامونو د خپل جولا قدر کړی دی نو د هغې جولاګانو یې ټیکسټایل میلونه جوړ کړل کمخاب یې جوړ کړ ټیټریکس هغه وخت کې دغه ټیټرون هغه وخت کې کپړې ټیټرون یې جوړ کړ داسې ململ یې جوړ کړ چې په یو ډبي کې امانت تان راځي او زموږ جولاګانو هغه کډای روانې کړې سبل سکاري شروع کړ چې دا ډېر د شرم کار دی نو هغې پرېښود تاسو لوار ته وګورئ پالا لور رمبې دا 500 قبل مسیح کی ایجاد شوی عیسی علیه السلام د پیدایش نه 1500 کال مخکې او زموږ د پښتنو په معاشره کې او په ټولنه کې اوس هم چې دی نو زموږ لوار سندان ته بنای تناسته موږ لرونه دغه جوړایلا کې د آزادو قانونو لوارانو چې چاول عزت ورکړي احترام ورکړي هغه ټریکټر جوړ کړي هغه جهازونه جوړ کړي بسونه جوړ کړي موټر جوړ کړي او زموږ لوار اوس هم بنای تناسته سندان تناسته تاسو ترکان ته وګورئ زموږ ترکانانو ټول مردو چوغټو دیوالونه کړي خو چې دوبۍ ته لاړل نو په دوبۍ کې د هغه کام د ترکانانو نه چل ځکه نو اوس موږ له بلډینګونه جوړې دلته کولال ته وګورئ داسې کولالان خپل کار پر خود پجې پر خود د آزادو قانون کولالانو داسې ډینر سیټ جوړ کړی چې ته پکې داسې شی واچي چې زهري پکې نغمات شي چې ته پکې خوراک واچي نو میوزیک پکې شروع شي داسې لوخي جوړ کړ او زمون کولال وی چې کوم نه اوس منګي جوړي او کوزي جوړي او ګډوري جوړي نو تاسو پښتانه شي ډېر زیات بدقسمت یې تاسو صرف دا نه چې تاسو د سپک ګوري د پښتنو په معاشره کې کسبګر چې کنه د پښتون خو نه دی خو مسلمان هم نه دی ځکه چې رشتہ کول سره هم د پښتو په وطن کې ډېر لوی ګران کار دی چې رشتہ سره هم نشي کولی نو مسلمان هم نه دی پښتون هم نه دی او د پښتنو په معاشره کې لوی خلک څوک دي تاسو ته پته لري لوی خلک هغه دي چې پلار نیکي په مغول باندې په سک باندې په فرنګي باندې د دې وطن حیا خرڅ کړی دا د دې په خپل خلکو مخبري کړی دا د آزادۍ خلک مړ کړی دي چې څوک چا د دې وطن خبره کړی دا هغه وجلی دي نو هغه ته لوی جاګیرونه ملو شوی هغه لوی خانان دي لوی جیدادونو خاوندان دي او چې کم خلک دا وطن جوړي او چا دا زموږ کلچر او کلتور جوړ کړي نو پښتنو چې څو پورې د علم د هنر او د کسب قدر څو پورې پښتنو نه کړي نو پښتنو نه لوی خلک نشي جوړي نه پښتانه ترقی کولی شي د غنی خان حضور تاسو صرف دوه روام یو دوه شعرونه درته وامه چې زما په خیال غنی بابا د پښتون دغه شاعري چې دا کنه هغه د پښتنو سره او د پښتني خاورې د جړې شاعري ده خپل وطن سره هر شاعر مینه کوي توم شاعري توم د خپل وطن سره مینه کوي او د خپل وطن سره د مینې اظهار په شعرونو کې هر شاعر کړی دی خو غنی بابا چې څنګه کړی دی کنه نو ما د اردو شاعرانو کتلی دي ما د پښتو ټول شاعران زه ګورم شاعري مې خوښي خپل شاعر نه یم خو شعر او شاعري مې خوښ ډېر زیاتې د غنی بابا یو وړوکی غونډې نظم غزل دی وړوکی غونډې چې خپل وطن سره د مینې اظهار ګوره خپل خاورې سره خپل ولس سره چې ما لیدلی د فرنګ کلی جزونه چې د لاندې ته غورځنګ وهي سیندونه
او ما لیدلی محلونه د لندن جینکۍ مست آزاد ګل بدن او ما لیدلی د اټلی ښایسته ښارونه سره انګور او سره شراب او سره لاسونه او ما لیدلی امریکا کې دي ښارونه چې وریځو ته یې رسي مکانونه خو چې ووینم دا خپل د خټو کور رانه هیر شي محلونه ښایسته نور دا نری تنګې کوڅې زموږ د کلي ورته څه دي د دنیا ښارونه ښکلي او چې خړمخه رور پښتون مخې له درشي درنه هیر به ټول ښایست د بحر بر شي او خدایه شکر چې پیدا دې په دې کام کړم د پښتون د نر وجود دې یو اندام کړم او په والله چې د جنت به شمستون چې کنزل پکې وانه ورم د پښتون